نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ملګری ولید افریدی یم. نن ورسره یو بل شخصیت نوستره یم. ډېر ښه او ډېر په زړه پورې لیک کوي. نو موږ به تاسو ته د سکرین په سترګه څه ریکارډ کوو نو څو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه تاسو چې دلته راغللو، موږ له مو وخت راکړلو او دا زیاره مو کړلو. ډېره مننه. ډېره مننه تاسو هم چې موږ له ټیم وکړلو. نو موږ یې دغو مینهولو څخه که تو خپله پېژنګلو کړه نو دا به ډېره ښه. ډېره مننه. ما خو چې کومه خپله نومه ده د محمد احسان ده او ادبي نړۍ کې زه په لیوالو پرېدي باندې پېژندل شم او د بوړۍ اوسېدونکی یم، د ملګري لیکوالانو د کابینې غړی یم. ډېره مننه. نو زه خو وایم چې ټیم رې نور نه اخلو، که زموږ دغو مینهولو راڅر ولې له ډالۍ که ملګریو په اجازات باندې تاسو په اجازات باندې څو شعرونه شعرونه نه پس بیا یو غزل ته وایم. شعرونه داسې دي چې څومره حیادارې وې سرتوره شوې، څومره حیادارې وې سرتوره شوې، ولاړې د افغان جنبې خوره شوې. څومره حیادارې وې سرتوره شوې، ولاړې د افغان جنبې خوره شوې. او توت چنار یې غوڅ کړلو مرغې لاړې، توت چنار یې غوڅ کړلو مرغې لاړې، او ټولې ونې شنډې شوې، ټولې ونې شنډې شوې بې شوره شوې. چنار یې غوڅ کړلو مرغې لاړې، او ټولې ونې شنډې شوې بې شوره شوې. واک مو د خپل کور پردو ته ورکړلو، چارې د کابل اوس د لاهوره شوې. واک مو د خپل کور پردو له ورکړلو، چارې د کابل اوس د لاهوره شوې. او ښه شوې چې واده شوې زما نه شوې ته، ښه شوې چې واده زما نه شوې ته، او خلاصه د کیکرو له تا نوره شوې. ښه شوې چې واده شوې زما نه شوې ته، او خلاصه د کیکرو له تا نوره شوې. او ښې شعر یې دی چې څومره په غرور راڅخه تلې وې، څومره په غرور راڅخه تلې وې، او څومره په اسانه رانه سکوره شوې. یو څو شعرونه به نورې ته وایم یی چې دا څه راباندې شوي زمانې راپورې خاندي، دا څه راباندې شوي زمانې راپورې خاندي، د خپل کور دیوالونه دروازې راپورې خاندي. دا څه راباندې شوي زمانې راپورې خاندي، د خپل کور دیوالونه دروازې راپورې خاندي. او یو وخت و چې به مونږه اینو پورې خندا کړه، یو وخت داسې راغلی آینې راپورې خاندي. یو وخت و چې به مونږه اینو پورې خندا کړه، یو وخت داسې راغلی آینې راپورې خاندي. او عشقه راوښیه په کوم مقام دې ودرولم، عشقه راوښیه په کوم مقام دې ودرولم، له خاورو جوړې شوې مجسمې راپورې خاندي. عشقه راوښیه په کوم مقام دې ودرولم، له خاورو جوړې شوې مجسمې راپورې خاندي. واقعي شعر یې دی چې یو چا راته خندلي و لیواله خبر نه وم، لیواله خبر نه وم، د یو خندا د لاسه څومره خورې لا پورې خاندي. ډېره